قدرمنو سلامونه او احترامات افسر افغان دا مهال په دره قاسم خیل لیز دغه مین کې دلته موږ ولاړو ډېر چاپېره د شانګلې ګلمخي نورمخي بالکل داسې ځوانۍ راسره ناستې دي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی خو له بده مرغه د هغو په مخ کې د غربت کرښې ډېرې ژورې ښکاري په دغه خاطر باندې راغلو چې د خپلو دغه رونو ژوند جواک هلې ځلې په دغه قاسم خیر کې د دوی حال څه دی دلته څنګه قصې روانې دي موږ وایي چې د دې نه لږ ځان خبر کړو بیا په تیره تیره باندې یو شاعر وایي چې غم د خپلې بربادۍ را سره نشته تا نیمګړی نیمه خوا لیدلی نه شم موږ وایو چې دوی په څه باندې خوشحالېږي که هغه ټپه ده که هغه سندره ده که هغه د دوی سره ناستی دی له دوی سره خبرې اترې دي هم په دې خاطر باندې زموږ ډېر تکړه ملګری ژورنالیست فضل ربي را سره هم دی او زه هم یم د دوی په دې حجره کې ناست و فضل ربي ته د حجرې دا دیوالونه هم ښودی شي وایي چې زمرود مو د امرودو په نرخ لاړه د وطن په تنګو غرونو کې نور څه وو او ستا د یاد یو څو لمحې پکې لمبه شوې د دې کور په دیوالونو کې نور څه وو نو په دې دیوالونو کې نور څه دي خو دغه د غربت دا کرښې تبریخي د ملګرو ته به یو څو سندرې ویو یو څو ټپې به کوو خو دوی ته هم تلیفونونه راځي چېرته کور به یې رایادوي خلک تلیفونونه ته راځي که نه کله کله نو ټپې درته وکړم خوشحاله به یې د مسافرۍ یو څو ټپې کومه زمونږ یوازینی مقصد دا دی چې تاسو خوشحاله شئ موږ به سره هم دلته دا شپه په دې حجرو کې تېره کړو ځکه چې موږ او تاسو یو خلک وو یوه خبره کومه چې ټپو نه مخکې هغه خبره دا ده چې دا یو چیز ذهن ته کوز کوي الله تعالی فرمایي چې د یو قوم د یو ټولګي حال تر هغې پورې زه نه بدلوم تر څو چې هغو په خپله باندې کوشش نه کړی نو که په تاسو باندې بده ورځ ده که زمونږ رونه مري که دلته پال کېږي که ډاډ کېږي په هغې کې زمونږ خپله حصه دا ده چې مونږ خپل د حق تپوس نه کوو د ځان تپوس نه کوو مونږ دا نه ویو چې مین دې بند شي مزدوري دې ودرېږي خو مونږ دا ویو چې دلته د حفاظتي تدابیر وي زمونږ د غرونه دې نه مري د دیو سره دي چې کوم مرضونه دي یا د دیو دپاره چې حکومت کم سهولیات ورکوي کم سکولونه دي هسپتالونه دي چې کم از کم هغه ورته ورکړي په هر حال د دې دپاره به یو اواز پورته کوو خو یو څو ټپې په دې خاطر باندې چې تاسو مسافر یئ او ستاسو زړه به نری وي نو اجازت دی ستاسو اواز ډېر رو دی یار مسافر یې نری او خفه ده هو مسافري په بېغمۍ کړه مسافري په بېغمۍ کړه زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یمه مسافري کولی نشي مسافري کولی نشي زه یادېږم په لسمه ورځ راځي او مسافر ته که ته شوې خواره زه شومه مسافر ته که ته شوې خواره زه شومه خواره دې موره که مور شه چې سفر تعدیلېږي نه او ټول مسافر کلي ته راغله ټول مسافر کلي ته راغله یا یار خفه دی یا د قسته نه راځي نه ګاډي که سره دې د ویشتو دی ګاډي که سره دې د ویشتو دی زما لالی دې په دکن ولګاو نه او د تورو غرو په سر مې کلی د تورو غرو په سر مې کلی د جانان دې ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو دا صرف په دې خاطر باندې زمونږ دا ایمان دی دا جذبه ده چې د انسانانو دپاره کار کول دي او انسان چې د هر
رنگ نسل ذات پات مذهب مسلک دی دی کې میا ملا زرګر انګر نشته دی مونږ ټول یو خلک وو د یو بل د خوشحالۍ دپاره به کوشش کوو الله تعالی فرمایي په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه انسانانو ته خیر ورسوي مونږ د هغه شانګلې د دنګو دنګو غرونو نه په دقه خاطر راغلي وو چې نور خواست یم چې څه کېږي هغه به کېږي خو که یو څو لمحې د خوشحالۍ تېرې کړو تاسو سره کښېنو ستاسو په مخونو باندې خندا راشي دا مونږ صدقه جاریه ګڼو بیا به راځو او مالا اوس اجازت راکئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان